अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नन ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اجازه یوسفزئی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه په سلور موضوعاتو باندې خبره کوم د ټولو نه اول وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګنډاپور د افغان کډوالو یعنی د افغان مهاجرینو په حمایت کې بیان ورکړی دی د دې نه علاوه د رمضان وروستو د ترهګرو خلاف په صوبه خیبر پختونخوا کې د اپریشن اوازې دي د اپریشن به څنګه تر سره کولی شي په دې به هم زه رڼا اچوم د دې نه علاوه زه به خبره کوم چې په جنوبي وزیرستان کې کرفیو نافذ کړی شوې ده او دغه رنګ بنو پیښور لکي مروت خیبر او یو شمېر د خیبر پښتونخوا نورې سیمې د ترهګرۍ په لپیټ کې دي د ترهګرۍ واقعات شوي دي چې پکې پولیس اهلکاران ته مرګ ژوبله اوښتې ده او دغه رنګ عام سیویلین هم په دې حملو کې په حق رسېدلي دي کتونکو زه به آغاز کوم د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور د بیان نه کوم چې انتهایی اهم ترین بیان ګڼل کېږي په نننۍ ورځ کې ځکه چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د افغان کډوالو د ویستلو یعنی په زوره د ویستلو په حق کې نه دی او د دې عمل هغه بالکل حمایت نه کوي هغه وایي چې دا به بالکل د افغانانو سره زیاتې کول وي ځکه چې د سرحد پار نه دوی اخوا اړول به داسې وي یعنې هلته سهولیات نشته په افغانستان کې یعنی دوی که په داسې حال کې افغانستان ته واړولی شي نو دا به د دوی سره ډېر لوی زیاتې وي علي امین ګنډاپور دا وایي چې باقاعده جانچ پړتال د وکړی شي قانوني عمل د خپل کړی شي او چې کوم قانوني افغان کډوال دي هغوی له دې په باقاعده توګه د پاکستان شهریت ورکړی شي ځکه چې علي امین ګنډاپور دا وایي چې زموږ حکمرانان څوک چې د کینیډا او د امریکې او د برطانیې او دغه رنګ د یورپ د نورو ملکونو په نیشنلټي باندې په شهریت اخیستو باندې خوشحالیږي نو په دې کې هیڅ مضایقه نشته چې هغه رجسټرډ یا قانوني افغان کډوالو ته د افغانستان شهریت د پاکستان شهریت ورکړی شي د دې نه علاوه زه به لږ ذکر کوم چې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور دا وایي چې نن 24مه ورځ ده چې تورهم بارډر باندې په دې باندې مذاکرات هم شوي دي کوم چې د ناکامۍ سره مخ شوي دي او وزیر اعلی د دې لپاره یعنې د تورهم د بارډر د بندش لپاره وفاقي حکومت مورد الزام ګرځولی دی د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې څنګه علي امین ګنډاپور د افغان شهریانو ته د نیشنلټي ورکولو خبره کوي دغه رنګ د علي امین ګنډاپور چې کوم لیډر دی سابق وزیر اعظم عمران خان هغه هم په یو وخت کې د افغان کډوالو لپاره ډیر زیات سرګرم او باقاعده بیان ورکړو په سپتمبر 2018 کې کله چې تقریبا د وزارت عظما خلف اغستونه تقریبا میاشت یا 2 میاشتې پس د امیر باشا ډیم افتتاحي تقریب ته عمران خان وینا کړې او ویلیو چې هغه افغانان څوک چې په پاکستان کې ژوند کوي د تقریبا د 3 نسلونه هغوی په پاکستان کې آباد شوي دي نو دوی له به مونږ شهریت ورکوو خو په هغه وخت کې چې کوم بلوچ نیشنلست پارټۍ وي او دغه رنګ سندي نیشنلست پارټۍ چې کوم وي د عمران خان د دې بیان او د دې افغان کډوالو ته د شهریت ورکولو چې کوم افر د دې بدترین مخالفت وکړو دا معامله چې کوم ده په کټایه کې وغورځېدله د دې وروسته په دې باندې هیڅ کار نه دی شوی وزیر اعلی علي امین ګنډاپور یو بل اهمه خبره پوینټ اوټ کړې ده چې مونږه د خیبر پښتونخوا پولیس لا یعنی هغه پولیس څوک چې د دهشتګردۍ خلاف فرنٹ لاین په تور باندې کردار ادا کوي آیا روز تاسو وینئ چې پولیس شهادتونه ورکوي نن سحر هم د پولیس شهادتونه په بنو کې مخې ته راغلي دي نو هغه وایي چې مونږه وفاق ته د مالی مرستو ویلي دي چې به مونږه د خیبر پښتونخوا پولیس لپاره بختربند گاډي الو نور چې کوم ضروري آلات دي دا اخلو د دې لپاره تاسو پیسې ریلیز کوي ولې وفاقي حکومت په دې کې هیڅ د سنجیدګۍ مظاهره نه کوي د دې نه علاوه وزیر اعلی علي امین ګنډاپور دا هم ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو لا تقریبا مونږه د 4000 اسلحو یا د 4000 ټوپکو اغستلو اډر کړی دی تر دې د وفاقي حکومت په دې هم د غیر سنجیدګۍ مظاهره کړې ده کتونکو د دې نه علاوه زه به راځم چې په جنوبي وزیرستان کې کرفیو نافذ کړی شوې ده په جنوبي وزیرستان کې 2 ضلعې دي اپر او لور جنوبي وزیرستان په دواړو کې کرفیو نافذ کړی شوې ده دا کرفیو به د سحر نه والې تر د ماښام د 6 بجو پورې نافذ وي دې دوران به لوی لارې چې کوم وي هغه به بند ساتلی شي نوټیفیکیشن مطابق دا د امن و امان بدتر صورتحال پر وړاندې دا ګام اخیستلی شوی دی د دې نه علاوه چې کوم د وزیرستان سره کوم ملحقه د ټانک علاقې دي په هغې کې به هم دغه کرفیو نافذ وي د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې خیبر پښتونخوا څنګه چې تاسو ته پته ده د ترهګرۍ په بدترین لپیټ کې ده په هغې کې نن په پیښور کې په خیبر کې په
په جنوبي وزیرستان کې ټانک کې بنو کې حملې شوې دي او دغه حملو کې زیاتره چې کوم دی پولیس د ناکامۍ سره ښکار کړي دي خو بیا هم په دې کې پولیس اهلکارانو ته شهادت اوریدلې دي او ځینې اهلکاران په دې کې جوبل شوي هم دي. زه به لږ ذکر وکړم د دې پروګرام په اخره کې چې ویل کېږي د اختر نه پس یعنې د رمضان المبارک وروسته به په خیبر پښتونخوا کې اپریشن کولی شي. ځینې خلک وایي چې د دې اپریشن نوم به اپریشن البدر وي، دا به د دهشتګردو خلاف کولی شي. ځینې ذرایع دا هم وایي چې دا به په هغه سیمو کې کولی شي چېرته چې د امن او امان صورتحال ډېر زیات خراب دی، یعنې په جنوبي وزیرستان، په شمالي وزیرستان، بنو کې، لکي مروت کې، کړک کې، د دې نه علاوه یعنې چې څونه جنوبي اضلاع دي ډي ای خان کې، په دې کې به دا اپریشن ترسره کولی شي. تر دې دمه وفاق په دې اړه داسې ټوس بیان نه دی ورکړی، نه وزارت داخله داسې بیان ورکړی دی او نه د خیبر پښتونخوا حکومت دې حوالې سره داسې حتمی بیان مخې ته راغلی دی. خو داسې ګنګوسي دي چې د وړوکي اختر سمدست وروسته به په صوبه خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې اپریشن ترسره کولی شي. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ، راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.